او نن مسلمان ته راشه وګوره هغه د هندوانو لار اختیار کړې ده. مسلمان خدا خو لیکن کار د اغیارو کوي. ګورئ ځان ته خو مسلمان وایي خو لیکن اغیار چې ورته څه وایي په هغې روان ده که نه رونو. مسلمان ستا د حکمران نه ګورئ نن تنګ ده او ژاړي. ښه مسلمان ته نن ژاړي او خپل حکمران ته دعا کوي چې خدای دنه مخلاص کړي. داسې وایي که نه؟ ولې؟ مسلمان حکمران ده. ښه ځان ته مسلمان وایي او کارونه د اغیارو کې. الله پاک جل شانه د مؤمن او د مشرک مثال بیانوي. الله پاک جل شانه فرمای مؤمن مثال د ژوندي ده او د مشرک مثال د مړ ده. او یا علماء کرام فرمای د عالم او د جاهل چې عالم او جاهل دا ګوره برابر نه دي. قرآن کریم کې الله پاک جل شانه فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا الله پاک جل شانه ارشاد فرمایي چې تو او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم چې آیا برابر دی هغه خلق چې هغه پوهیږي عالمان دي او هغه خلق چې هغه بے خبره خلق دي، آیا دا برابر دي؟ نو دا نه دي برابر. او آیا مشرک او موحد او مومن آیا دا برابر دی که نه؟ نو دا کله برابر کی دی شي؟ د مومن مثال الله پاک جل شانه فرمای چې یو سړی د اول نه مشرک وي، یو سړی د مشرکو کافرو او دا الله پاک جل شانه ورته ایمان نصیب کو او دا په قرآن کریم باندې ایمان راوړي، دین اسلام قبول کی او بیا د هغې قرآن په رڼا کې دا روان وي او ژوند تیروي، نو آیا دا د هغې کس په شانې ده چې هغه په تیرو کې ژوند تیروي؟ تیره او رڼا برابر ده څه؟ نه. تیاره رڼا رڼا ده او تیاره تیاره ده. د رڼا په رڼا کې خلک هغه څه ورته معلومیږي چې هغه په تیاره کې انسان ته نه معلومیږي. نو د اسلام د وجې نه مومن ته هغه څه پیښیږي، مومن ته هغه څه ښکاره کیږي چې هغه ګوره کافر ته نه ښکاره کیږي. او لہذا بیا هغه مشرقه او داسې تیارې لیس بخارج منها چې دا سړی د دې تیارو نه وتونکی هم نه وي او همیشه له په تیاره کې پروت وي. د ده مثال خو مړه د ړوند ده. ړوند خو خپل ځان هم نه ویني. ګورئ ښه ړوند نه ده، هغه ته د خپل هغه ته دا پته نه لګي چې دا پوزه څنګه ده، هغه ته دا پته نه لګي چې ګیره مبارکه څنګه وي، هغه ته دا پته نه لګي چې نور څنګه ده، هغه ته دا پته نه لګي چې روټۍ څنګه ده. روټۍ خوري خو یې، خو لیکن دا ګورې په دې ارمان ده چې یاره زه به دا شکل څنګه ووینم. نو د مشرک مثال هغه داسې ده لکه په تیارو کې، او داسې تیارو کې علماء کرام فرمایي لکه ابو جهل، عتبه، شیبه، ابو لهب، او بل طرف ته مومن چې هغه په رڼا کې ده سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، او دک رنگ دا سلور والا خلفاء راشدین کرام یا نور مومنان. ہندوستان کی یو بادشاہ تیر شوی داغه ته به ګاندھی وی ګاندھی، او 1930 کې دا بادشاہ 1930 کې ښه انن تقریبا 70 سال مخکې یا 70 نه 90 سال مخکې 92 میں هغه چې کله وزیر اعظم شو هندو ښه او داسې متعصبه هندو چې مسلمانانو سره نه لګي د ګورې، لیکن کله چې مشر شو وزیر شو نو خپل ټول وزیران راغونډ کړل او ورته وی
وی زه خو هندو یم او تاسو هم ټول هندوان یئ خو لیکن د انصاف نه به کار اخلئ. خو وی د انصاف دپاره تاسو ته زه یو معیار ښیم د چا په شانتې وی مونږ ته مخکې تاریخ پروت ته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک، سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک، وی د دی په شانتې انصاف پکوئ. ګورئ او هندو ښه او نن مسلمان ته راشه وګوره هغه د هندوانو لار اختیار کړې ده. مسلمان خدا خو لیکن کار د اغیارو کوي. ګورئ ځان ته خو مسلمان وایي خو لیکن اغیار چې ورته څه وایي په هغې روان ده که نه رونو. مسلمان ستا د حکمران نه ګورئ نن تنګ ده او ژاړي. ښه مسلمان ته نن ژاړي او خپل حکمران ته دعا کوي چې خدای د نه مخلاص کړي. داسې وایي که نه؟ ولې مسلمان حکمران ده. ښه ځان ته مسلمان وایي او کارونه د اغیارو کې. نو هغه هندو خپل کسانو ته وی تاسو به عدل و انصاف سره حکومت چلوئ خو وی تاسو ته مخکې یو تاریخ په میلاو شي، داسې تاریخ کې داسې شخصیات چې د هغوی غوندې نور څوک نه میلاویږي. یو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک او قسم د هغه حالت وګوره چې خپل بادشاهي به کوله نو بعد کپړې به راواغستې، کپړې په وژې به یې کې وی زه به ځان له بچو لاسه ګټم که نه. او څو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنینو او څه به یې کول د کور حالت یې وګوره، د فقر حالت یې وګوره. نو هغه هندو ورته وی تاسو ته ګوره تاریخ پروت ده د دغه کسانو مثل او د دغه په شانتې حکومت په تاسو کوئ. نو لہذا خدای پاک جل شانه فرمایي څوک چې زه راژوندی کم یعنی د کفر او شرک نه راوباسم او د ایمان په رڼا باندې مزین کم، ایمان ورته نصیب کم، اسلام ورته نصیب کم، نو آیا کمن مثله فی الظلمات دا په شانې د هغه چا ده چې هغه په تیارو کې روان وي، هغه په شرکیاتو کې روان وي، هغه په کفریاتو کې روان وي. دی دواړه رونو ګوره هېڅکله نشي برابرې دی. او داسې تیارې لیس بخارج منها چې د هغې نه ګوره دا وتونکی هم نه وي. خدای پاک جل شانه فرمایي کذلک زین للکافرین، دا کرنګې الله جل شانه فرمایي ما ګوره کافرانو لپاره مزین کړی شوي ده ما هغه څه کانو یعملون څه چې کوي بس په هغې کې دی خوشحاله دي. کافر نه تپوس وکړه ته په څه کې خوشحالې؟ العیاذ بالله هغه معبودان باطله سره او یا چې څه نارواو کې لګې ده هغوی په هغې کې خوشحال دي. خو لیکن وروڼو دا یو څومره د ژوند ده دنیا کې انسان یو څو ورځو له ګورې رغلی ده. یو څو ورځې دا معنا کوي چې اصل کاله ژوند شیم دنیا کې د آخرت مثال امام غزالی رحمت الله علیه بیانوي د دنیا او د آخرت د ژوند موازنه کوي. وایي زر کاله پس یو چې دا ټوله دنیا د اوري د دانو نه ډکه شي، اورۍ خو پېژنې شرشم، او زر یا سل کاله یا زر کاله بعد یو مارغه دی او یوه دانه وړي، نو دا دنیا نه به ګوره دا دانې ختمې شي. او د آخرت داسې ژوند ده چې وروڼو هغه به نه ختمیږي. لیکن دا یو څو ورځې له راغلي یو دا د هغې دنیا د آخرت د ژوند د جوړېدلو دپاره موږ ګوره دنیا ته راغلي یو. خو لیکن چې په دې دنیا کې د آخرت دپاره ژوند تیر کو نو بیا به انشاءالله هغه ډېر ژوند مو چې ده هغه ابدا ژوند مو چې ده هغه ګوره خدای پاک جل شانه به بیا زموږ ژوند خوشحالوي. خو دا کله دا چې دنیا کې د الله پاک جل شانه تابعداري وکړو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک
تابعدار شو والله به چې قبر ته لاړ شو بیا به خوشحاله ژوند مو وي بیا به وایي مړه هغې دنیا نه دا قبر ښه ده ذکره حتی خوشحالي ده جنت ته نعمتونه دي ښایسته هواګانې دي حورې دي غلمان دي د الله پاک جل شانه دیدار ده د پیغمبر علیه السلام مبارک جوار ده قسم ده بیا به هلته خوشحال و ښه بیا به مړه مونږ خاصې په دل دنیا کې ژوند تېرولو او بیا به درته فرشتې وایي وده شه اوسه نم که نومت العروس داسې وده شه لکه ړومبی شپېناوي چې وده وي لس زره کاله به شوي وي ته به د قیامت په ورځ راپاسې قیامت خو چاته پته نشته چې کله به راځي او تا نه چې تپوس وشي کله راغلی نه ته به وایې لبثت یوما او بعد یوم ما خو یوه ورځ تېره که دې قبر کې یا مې څه ورځ څه حصه تېره که دا ولې دومره خوشحالۍ په ژوند سړی نه پوهېږي ښه د خوشحالۍ په ژوند کله چې واده وي در کره واده نو دا مخکې نه چې دا تیاری نه ورته کوي سړی خوشحاله وي خو چې تیر شي بیا یاره څومره زر تیر شو نه پوهېږي په دې باندې دکه رنګې مومن به په قبر کې خوشحاله وي زر کاله به تیر کړي وي لس زره کاله به تیر کړي وي لیکن کله چې د قیامت ورځ شي د نه تپوس وشي کله راغلی دا به وایي لبثت یوما او بعد یوم یا خو مې یوه ورځ قبر کې تېره که یا څه حصه ده ورځې نو لهذا د دغې ژوند دپاره ما و تعالی الله پاک جل شانه دا ژوند را کړی ده چې دې کې ګورئ د قبر دې کې د حشر دې کې د قیامت دې کې د الله پاک جل شانه تابعداري اختیار کا